به بس یو شی وي. دا اوس تاسې د فقه کتابونه وګورئ طالبانو، دا خلک به روزه څنګه نیسي؟ دا شپږ میاشتې به یې روزه وي، مونځونه به څه رقم ته کوي؟ په دې ټوله په دې نیمه ورځ کې به یو مونځ کوي، د سهار او د مازدیګر او د غروب وخت کې دا ټول شپږ میاشتو کې به دا درې مونځونه کوي. څه به کوي طالبانو؟ د علماو په دې باندې سم بحثونه کړي دي. واختلاف اللیل والنهار، د شپې او د ورځې په مابین کې څوک اختلاف ده. دا اختلاف شو طالبانو دغه کوره چې دا مونږ پې باندې یو 24 ساعته یوه جي کې نه یوه جي کې څوک سته، ورځ یو جي نه یوه جي کې څوک سته، شپه سته ده. مونږ ته لمر په رأی العین کې داسې ښکارېږي چا د وغورځېده لاړه، نه لا لا داسې نه ده. لمر هېڅکله نه غورځېږي، لمر په جای ولاړ ده. ځکه دغه اوس طالبانو چې دلته افغانستان د اوس په دنیا کې داسې جای سته ده چې هلته څوک سته، شپه. هر وخت چې ته وغواړې په دنیا کې داسې یو جای به پیدا نه کړي چې هلته لمر نه وي، پکې خامخا لمر سته. خو دې نه معلومه سوله چې لمر غورځي نه. بس الله یو عجیب نظام ده. ته د الله په دې نظام کې ولې الله طالبانو داسې نه ده کړی چې بس دا مځکه یې داسې اواره جوړه کړې؟ که مځکه یې داسې اواره جوړه کړې وی لکه دا جومات غوندې کوره نه وی، 24 ساعته او جای په جای ولاړه وی، 24 ساعته لمر داسې ورته متوجه وی، څه مشکل به رامنځته سوی و؟ مځکه به ډېره ګرمه سوې وه که نه؟ او طالبانو چې مځکه ډېره ګرمه سوې وله بیا په مځکه کې اوبه به تروشې سوې وې، ګیاوې بوټي به نه راشنه کېده. اوس الله عز وجل دا مځکې د تاوېدلو په حرکت، دا اوس طالبانو ورځ تر بلې نه د نیمایي د خط استوا نیمایي دنیا قطب شمال طرف، خط استوا نه قطب شمال طرف ته دا دنیا طالبانو وار په وار لمر ته ورنږدې کېږي. بل خط استوا نه جنوبي دنیا د منګه دغه مځکه درته ښیم ټوله دنیا نه دا لمر نه کرا کرا لرې کېږي. همدغه حرکتونو په واسطه باندې کرا کرا پسرلی راځي، منی راځي، اوړی راځي. دې کې د نظام د دنیا چلیږي که نه؟ که داسې شي چې 24 ساعته د سرو کال لمر همداسې ورته متوجه وی طالبانو، ختلی راختلی نه، مځکه به ګرمه وه طالبانو، هېڅ به د ژوند تصور دلته نه کېده. دا اوس طالبانو مځکه په اوړي کې دومره ګرم سي بیرته هلته منی راولي، کرا کرا هغه مځکه بیرته سړه سي، هغه هواوې چې هغه څه وي کرا کرا طالبانو ژمي کې سي. اوس ژمي کې څومره یخ و، دا هواوې ټول یخې دي، کرا کرا یې طالبانو اوړي خواته به دا که یو دم همداسې اوړی وي کال ته بیا هم مر سي بې باندې بیخي دنیا کې ژوند نه سي کېدلی. دومره طالبانو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل